ښځه دې دپاره نه ده یوازې چې ته به د دې نه بچي راوړې او د شپې به ورسره ویده کېږي او پراټې به دله پخې او چای به دله پخې او ته به ناستې یوه مسله هغه دا ده د خپلې ښځې خدمت کول چې کله بیماره شي دا شریعت موږ ته ښوولي دي. لکه څوک دلته پښتو کتبره کوي نو دغه پښتو به په جیب کې کېږي، حالانکې دا پښتو ده نه، خو د دې بعضو مزي دي چې ذهن کې څه رالو جو هغې ته به پښتو ووایي چې څه یې خوښ نه شو یو دا پښتو نه ده. ګوره اصل کې غیرتي سړی هغه دی چې هغه د هغه چا خیال وساتي چې هغه کمزوري. دا غیرت دی، دا بادري ده، دا پښتو ده، دا نرتوب دی. خیال ساتل د هغه چا چې کمزوري. په کمزورو کې زنانه په اولني صف کې راځي. نو چې د یو چا ښځه بیماره شي د هغې علاج کول په دې الله تعالی اجر درکوي. دا بعضو نه موږ خبرېږو ښځه غریب او بیماره وي ده به ورته کله وایي پیناډول ګولۍ وخوره او کله به ورته ډسپرین ورسره وڅښه او کله څه کله څه هغې به تکلیف وي، هغې ته به د زړه مسلې، هغې ته به د ګردې، هغې به د شوګر مسلې، هغې به بلډ پریشر مسلې، غټه مسله وي، ده به ورته ډسپرین او پیناډول او دا به ښه کېږي او سبا به ښه شي. تا نه به ګوره الله د دې هر څه تپوس کوي. ګوره دا یاد ساته ښځه دې دپاره نه ده یوازې چې ته به د دې نه بچي راوړې او د شپې به ورسره ویده کېږي او پراټې به دله پخې او چای به دله پخې او ته به ناستې او ستا د وروڼو خدمت به کوې او ستا د مور پلار خدمت به کوې او قصه ختمه شوه. قصه په دې ځای نه ختمېږي. تا یو لوز کړی د لوز او هغې ته ویلی کېږي نکاح. کله چې دا ښځه ستا نکاح ته راغلې ده د دې خرچه، د دې کور، د دې د بیمارۍ علاج د هر څه په تا باندې دي د وس مطابق. یو سړي وس نشته هغه الله دې تپوس نه کوي، خو چې وس دي نو ته به لازم دا خبره جدي علي چې کله کور والا چاته وایي چې زه ناجوړه یم د دې نه مسخره مه جوړوه چې دا ناجوړه ده. او زه ښه به شي او ټولې دنیا دا ښځې بیمارېږي، ټولې دنیا دا ښځې بیمارېږي. ته چې بیمار شي په خپله ته څه کوې او چې بچی بیمار شي بیا څه کوې او چې روغ دې بیمار شي او مور پلار. ولې دا فرق دم انسانان دي دم انسان دی، بیا دا پکې کمزوری انسان دی، بیا تا ته ډېر نږدې دی، په ته حق ډېر دی. نو دا خبره مې په دې پکې خاص وکړه ځکه چې موږ خبر یو د دې معاشرې نه، د معاشره کې یو، د دې معاشرې نه یو، داسې بهر د معاشرې نه یم، د دې معاشرې فرد یم. په دې معاشره باندې مې الحمدلله نظر دی چې دلته څه کېږي څه نه کېږي. یو دا خبره کېږي، زما دا خبره به غلطه که صحیح دې له موږ اکثر توجه نه ورکوو چې ښځه ناجوړه شو، هغې غریبې ته به ګټه بیماري. دا اوس وګوره دلته د غذا نه پاتې کېږي، د غذا نه د څه دپاره؟ د ښځې خدمت دپاره ناجوړه. او چې دې خدمت نه کوي څوک به یې کوي؟ اوس ما او تا د خپلو ښځو خدمت نه کوو، د هغوی د بیمارۍ علاج نه کوو، د هغوی تپوس نه کوو، څوک به یې کوي؟ که ته وایې پلار نو پلار خو کیسه ختمه شوه او تا ته رالېږلې ده. که ته وایې وروڼه ورسره سویمه ده هغوی ستا کور ته راغلې ده. خدمت په ما او تا باندې دی. لکه څنګه چې ټول عمر هغه زموږ خدمت کوي، زموږ د بچو کوي، زموږ د کور کوي، زموږ د خپلوانو خدمت کوي. نو چې کله هم داسې څه موقع راشي چې هغې ته څه تکلیف وي موږ به حتی الوسع منډه ووهو چې د هغې نه دا تکلیف کم شي.